سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو پر قمندانۍ ډلیز برید په شا وتنبول شو. د هلمند رسنیو دفتر مسؤلین وایي په دغه برید کې چې نن سهار نږدې 5 بجې د واشیر ولسوالۍ په شورابک سیمه کې ترسره شوی، تر اوسه پکې 3 ځانمرګي او 6 نور بریدګر وژل شوي دي. ویل کېږي اوس هم په یاد قلو اردو کې چاڼیز عملیات روان دي. د هلمند سیمه ییزو مسؤلین تر اوسه په دې اړه چې آیا په دې برید کې افغان ځواکونو ته هم زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویلي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو او د دارالنشا مشرانو د ټاکنې بهیر نن سهار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شو. د ټاکنو قانون له مخې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د ټاکنیزو کمیسیونونو غړیتوب ته 1 معرفي شوي کسان به د نن ورځې په اوږدو کې د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو په شتون کې 3 دقیقې خبرې وکړي او تر هغې وروسته به هغوی ته د ولسمشریزو نمایندانو له لوري د رایې ورکولو بهیر پیل شي. ویل کېږي د ولسمشریزو نمایندانو له لوري د رایې ورکړې له مخې به 7 کسان د ټاکنو خپلواک کمیسیون، 15 کسان ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې خپلواک کمیسیون او 2 نور کسان به د دواړو کمیسیونونو د دارالنشا ریاستونو لپاره غوره شي. د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ خبرې اترې تر 2 ورځني ځنډ وروسته سبا د قطر په دوحې ښار کې پیلیږي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي چې په تېرې سې شنبې او چهارشنبې ورځو کې یې له امریکایي لوري سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو پر څرنګوالي او دا چې افغانستان به د هېڅ چا پر ضد نه کارول کېږي بحثونه کړي وو. د خبرپاڼې له مخې پرون او نن به د طالبانو او د امریکا استازي په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي او د سبانۍ ناستې لپاره به تیاری نیسي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه هاوان د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 4 غړي ووژل شول او 7 نور یې ټپیان دي. د هلمند رسنیو دفتر مسؤلین ادعا کوي چې دغه هاوان تېر ماښام د یادې ولسوالۍ د بلاک 1A په سیمه کې د طالبانو له لوري توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دې سره سم د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې له امله یو بل ولسي وګړی هم وژل شوی او 3 نور یې ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره د واورې ورېدنې او طوفان له امله له تېرې شپې راهیسې د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې، خو دغه لار د مسافروړونکو موټرو پر مخ چې په ژمنیو وسایلو مجهز وي خلاصه ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي له تېرې شپې راهیسې په سالنګونو کې واورې ورېږي او داسې اټکل کوي چې دغې ورېدنې به تر راتلونکو 40 ساعتونو پورې همداراز دوام وکړي. یادو مسؤلینو له ټولو چلوونکو غوښتي څو د دغې لارې د موظفینو لارښوونو ته په جدي ډول پام وکړي. او یو کس د باج اخیستنې په تور په تخار کې د پولیسو لوري ونیول شو. د تخار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کس چې سید احمد نومیږي تر دې مخکې د ټلیفون په وسیله له دولتي او غیر دولتي کسانو سره اړیکه نیوله او ځان به یې یو ولایتي مسؤل معرفي کوه او له هغوی به یې پیسې غوښتې چې بالاخره تېره ورځ د طالقانو ښار د 2مې حوزې اړوند سیمه کې د دغه ولایت له یوه دولتي مسؤله د پیسو د اخیستو پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. ویل کېږي نیول شوي کس پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.